د کډوالۍ له ستړو تر نړیوالو سیالیو د شاپور زادران د ژوند د کړاوونو د ده په جنازه کې زرګونو کسانو ګډون کړی دی. شاپور دی بګ سره او دلته د قومونو مشران هم ناست دي، ټولو زموږ سره په دې غم کې برخه واخیسته. دغه خاورې پې واړولې موږ ټول افغانانو او د ټولو مسلمانانو اخري ارامګاه دغه ځای دی. په دې اخري یوه میاشت کې شاپور غریب یو چې هغه یاداشت هم تللی وي غریب که نه په ده باندې میدانونه ښه ښکارېدل. دا خبر ټول ولس کوي، ټول وطن پې ودردېدلو. بس ټولو ته د الله دې زړه صبر ورکړي. د یو داسې شخص په جنازه کې حضور لرو چې له کوچنیوالي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو داسې سفر پیل کړ چې د اسانتیاو پر ځای د همت او هڅو ډک. شاپور زادران له کوچنیوالي څخه د کرکټ مینه او د اتلولۍ یا قهرمانۍ هڅې په زړه کې پاللې. هغه کرکټ له کډوالۍ پیل کړ او دلته یې د کابل چمن حضوري ته راوړه. د چمن حضوري د خاورو او دلو څخه یې همدا کرکټ تر نړیواله سټیجه ورساوه. له 2009 کال څخه تر 2020 کال پورې د شاپور زادران هڅې د ستایلو دي. هغه د کرکټ په برخه کې دومره اتلولۍ راوړي چې د ټولو هیوادوالو په زړونو کې ځای لري. نن دلته د عیدګاه په جامع جومات کې ولاړ یو او د ده په جنازه کې زرګونو کسانو ګډون کړی دی. دلته به د افغانستان پر وخت 10 بجې د نوموړي جنازه ترسره کېږي. موږ هم په همدې جنازه کې ګډون کوو او له دې ځای څخه د مرنجان تر تپې پورې د نوموړي جنازه بدره کوو. تر پایه راسره اوسئ. په عیدګاه جومات کې د شاپور زادران د جنازې د ترسره کولو څخه وروسته د هغه جنازه د نادر خان تر تپې یعنې تر همدې ځای پورې موږ بدرګه کړله. لکه څنګه چې ګوري ډېری هیوادوال راغلي تر څو پورې د دوی په جنازه کې ګډون کوي. همداشان د دوی همساله لوبغالي هم په دې جنازه کې ګډون کوي. هغه څوک چې له لومړیو ورځو څخه له شاپور زادران سره یو ځای او دا ستړی مزل یې په ګډه تېر کړی دی. ورځو د ده له ملګرو سره هم خبرې اترې لرو.
درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. له ما سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې که په یو اصطلاح باندې ووایم د کرکټ د کورنۍ یو داسې غړی ولاړ ده چې له لومړیو ورځو همدغه لوبډلې سره او د چمن حضوري څخه یې نړیوالو سیالیو پورې ورسو. له دوی سره په دې ستره ځای باندې غږېږم. علم صاحب لومړی خو تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته د شاپور زدران د مړینې له کبله د دوی د شهادت له کبله تسلیت وایم. خوشحاله اوسېږي. بس زه هم ټول وطن پې ودرېدلو، بس ټولو ته د الله دې زړه صبر ورکړي. یوه ډېره لویه ضایعه وه. ما زه ورسره خپله اخري هفته هندوستان کې وم، خپله د معدې مریض وم، خو بیا د شاپور پوښتنې ته م ورغلم هسپتال ته ورسره شوم. نو ما یو ورځ دې نه مخکې ولیدو، نو غریب هغه شاپور نه اوس یا کوم به موږ سره لوبې کولې، ښایسته دنګه ځواني وه. نو ډېر زیات یې خفه کړلم. بیا په سبا باندې بس دغسې الله پاک یې د وخت پوره کړی وه، هغه نیټه یې پوره کړې وه. د مرګ خبر مې چې واورېد نورې مو دردولم. بس خدای پاک دې ورته اوس هغه دنیا ښایسته کړي، دغه د خاورې مې پرې واړولې. موږ ټول افغانانو او د ټولو مسلمانانو اخري ارامګاه دغه ځای دی. بالکل بالکل. علم صاحب که دا راته ووایاست تاسې له دوی سره د لومړیو ورځو یو ځای وي، هغه د کرکټ هغه لومړۍ سختیانې او هغه تکالیف چې تاسې تېر کړي دي په نشته امکاناتو کې تاسې دومره سختي ګاللې، له هغې ورځې تاسې تر دې وخته له شاپور سره یو ځای وي، همیشه مو اړیکه درلودله. که دا راته ووایاست چې د هغوی شخصیت څه ډول شخصیت او د هغې په لوبیز ژوند کې راته وغږېږئ. ډېر دروند سړی او ډېر سنګینه انسان و. زمونږ هغه پخواني د لومړیو سره لوبغاړي چې دي ماشاءالله ټول ډېر سنګینه او درامده خلک دي. د هغو له جملې نه شاپور زدران هم چې موږ به کله کله ډېرې ښې ټوکې ورسره کولې، ډېر ګپ شپ به یې لګو، ډېر خندېدونکی او موږ به یې خندولو ټولو. نو هغه ټولې خاطرې موږ سره په زړونو کې پاتې شولې. بس خدای دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي. او داسې نور دې ویلو ولاکه را سره څه ووایم، ځکه چې خفګان د مستونه یې ناست دی. بالکل ډېر د غم ځای دی، د خفګان ځای دی. ټول هیوادوال پرې ودرېدل. یوازې د کرکټ هغه ملي لوبډله په دوی باندې نه، دا یو ملي شخصیت و، دا نه د یو شخص لپاره د ځان لپاره لوبه نه کوله. او تاسې هم چې کومې سرښندنې په دې برخه کې ترسره کړي ټولو د ستایلو دي. خدای تعالی تاسو ته هم صبر درکړي. بس ټولو هیوادوالو ته د خدای زړه صبر ورکړي او خدای دې موږ بیا دغسې لوی غم نه وساتي ټول هیوادوالو. امین ثم امین. د بریاو په هیله. خیر اوسئ. الله مو آباد لره. خوښ اوسئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم. د دې غمیزې په هغه ځای کې چې ټول لوبغاړي راټول شوي دي او جنازه یې ترسره کړله. او دلته د کرکټ د کورنۍ ډېر غړي راغلي دي. له ما سره حاجي صاحب باستیګل عابد چې تاسې له نوم سره هم اشنا یاستئ او د دوی له قربانیو څخه هم خبر یاستئ. له هغه لومړۍ ورځې دوی کرکټ پیل کړی دی او د نړیوالو هغه ډګرونو چې ورسو د دوی ډېر ستر لاس په دې ټولو هغه قربانیو کې و چې لوبډله تر دې ځایه راورسېدله. او همدا شان د شاپور زدران د لومړنیو ورځو ملګری چې د چمن حضوري څخه یې پیل کړه او تر نړیواله سټیجه ورسېد. حاجي صاحب لومړی خو تاسو ته ټولو لوبغاړو ته او ټولو هیوادوالو ته تسلیت وایم. وقت هم ډېره ستره ځای و، ټول هیوادوال پرې غمجن دي. بسم الله الرحمن الرحیم. والله چې رښتیا خبره ته وکړم که نه دې بالکل منم او نه مې مدغو کې راځي چې شاپور دې موږ سره او دلته د قومونو مشران هم ناست دي، ټولو زموږ سره په دې غم کې برخه واخیسته. خدای دې تاسو ته اجر درکړي
ځینې وختونه د لیدونکو واقعیت هم دردونکي حالت دی او حاجي صاحب هم ونه توانېد چې موږ سره خبرې وکړي. ډېر داسې یو حالت دی چې واقعیت هم خپل د ژوند د لومړیو ورځو او د سختیو ورځو ملګری له لاسه ورکول دا داسې اسانه خبره نه ده. ډېر هېوادوال پرې دردمن دي، موږ هم ډېر زیات پرې دردمن یو. یوازې یو شخص پورې شاپور زدران تړاو نه لري، ټول ملت هغه دی قهرمان دی، د ټول ملت پورې تړاو لري. زه کوښښ کوم چې بیا هم له عابد صاحب سره یو څه خبرې وکړم، ځکه د هغوی زړه ډک شو، نشي کولی چې خبرې وکړي. تاسې انځورونه ګورئ، بیا هم له سره یو. لیدونکو بیا هم دلته ښه راغلاست وایو. حاجي صاحب هستیګل عابد سره ولاړ، له نوم سره اشنا یاستئ او که څومره زه ووایم بیا هم کمه ده. حاجي صاحب د شاپور زدران د جنازې لپاره ډېری هېوادوال راغلي، تاسې هم هغه لومړني اشخاص یاستئ چې دلته حضور پیدا کوو راغلي وئ له همغه لومړۍ ورځ. حاجي صاحب که د شاپور زدران د شخصیت په اړه راته ووایاست، د دې هغه د لوبیز ژوند په تړاو کې راته خبرې وکړئ. شاپور زدران چې رښتیا خبرې کوي د کرکټ هغه ولادي ورځ هم ما یادېږي. زموږ یو ملګري دی راوسته، موږ هغه وخت کې مهاجرت زندګي وه او دولت احمدي راوسته، وایي ما ډېر تیز بالر پیدا کړی ده. موږ درته راوله چې ویې ګورو، نو چې راوسته د شاپور ماشاءالله ډېر غټ قد و که نه، تاسو خو لیدلی. نو د غریب ته چې هغه پتلون پکې نه راته، پتلون نه ده، نو د یو پتلون اغوستی وه، دا پتلون یې تقریبا د دغه چې پورې و که نه قد لوړ و. نو موږ هغه دولت ته ویل سم پتلون به دې راغوستی و، پتلون یې پرېږده بالنګ ته یې وګوره که نه. نو بیا چې بالنګ کوو نو موږ ډېر زیات خوشحاله وو. همغې اول ورځ نږدې تر اوسه پورې موږ سره کرکټ کې مل و، تر اوسه پورې راسره و. بیا موږ کرکټ کې ځینې مشکلاتو ډېرې کیسې وې، دا کیسې بیا د کرکټ آسیایي شورا ته لاړې د انتخاب لپاره. نو بیا دلته په دې چمني وزیرو کې موږ کرکټ خو تا ته پته پخوانه چمني وزیري کې سهولتونه نه، امکانات نه و. چمني وزیري کې د آسیایي شورا هغه سلیکټر انتخابګر راغی، انتخاب یې کوو. نو هغه چې شاپور ولید هغه هم ډېر ته متاثره دی، اقبال سکندر نومېده. نو هغه شاپور راوغوښته ځان ته، نو شاپور نه پوښتنه یې کولې که نو شاپور غریب خو دا ژبې لږ مشکل و، تا ته پته وه. دم ورغله ما ته وویل څه ورته وایي، نو هغه نه شاپور نه پوښتنه کوله. نو ما هغه ته ویلې ما دی غریب ژبه بندېږي، خبرې نشي کولی. نو هغه ما ته کوم خبره نشته، که دی خبرې نشي کولی، د بالنګ خبرې کوي که نه. نو د شاپور چې ته څومره صفتونه وکړم او څومره یې وستایم، عاجز، فقیر، ملنګ، د انډیوالۍ، د ملګرتیا، جلال آباد ته به چې راته ما ته به ټلیفون کوو او ما ته بیا اتنګ به یې ویل، اتنګ به یې که نه لږ. حاجي صاحب د دوی د کرکټ لپاره ستاسې قربانۍ، د شاپور زدران قربانۍ، د چمن وزیر څخه پیل تاسې یادونه وکړله، هغه دوړې، خاورې، تیږې چې تاسې به پکې شاپور زدران یې هم په خپله یادونه کړې وه چې همیشه به مو پښې درد کولې د شپې لخوا. دغه قربانۍ کرکټ یې تر دې ځایه راورسوه، د شاپور زدران اوس چې زموږ او ستاسې په منځ کې نشته دی، څنګه کولی شو چې نوي ځوانان چې راځي د دوی دغه مسیر او دغه کومه تاسې چې کوم پیل کړی دی دې ته ادامه ورکړي، وړاندې ویسي او نور هم وځلیږي په دغه ډګر کې؟ په کرکټ کې موږ دغه سینیر لوبغاړي برته یاد کړم، د موږ ټولو یو هدف و او هدف هم دا و چې موږ خو دا دنیا وکتله په اول سفر کې چې موږ کله د افغانستان نه بهر کوو، د موږ یادېږي موږ چې دوبۍ ته لاړو، دا دوبۍ م چې ولیدله او بیا م افغانستان سره مقایسه کوو، موږ سوچ او فکر کې هلته تللي وو او زموږ ټول یو هدف و چې موږ افغانستان کرکټ دغه نن چې موږ تاسو ګورو دغه سټیج ته راولو او الله پاک او خلکو دعاګانو دومره کار وکړه لکه موږ تاسو ټول نن شاهدان یو دي چې صفر نه موږ دا ملت سره یو کړ. دا ملت تاسو ګورئ شاپور درد نن دی وړ زوړ ښځې ځوان یعنې د هر افغان درد موږ ګورو. دلته د جنازه ماشاءالله څومره غټه جنازه وه، درد خو ډېر تریخ ده، غم خو ډېر تریخ ده، خو جنازه یې غټه جنازه وه. په دې موږ خوشحاله یو
چې زمونږ لوبغاړي چې دي په مرګ باندې پالل کېږي هغه لوبغاړي چې تکلیفونه لیدلي وو دردونه لیدلي وو مشکلات یې لیدلي وو نو په دې شي باندې موږ چې رښتیا خبرې کله کله خپل ځان ته ډاډ ورکوو نو انشاءالله چې افغانستان چې د افغانستان خلک چې دي بیدار شوي دي او خدای دې په اتفاق او یووالي سره لري لکه نن چې دغه د شاپور کوم غم دی داسې غم دی بیا موږ په افغانانو باندې خدای پاک بیا نه راولي د شاپور غم دغه دروند دی تریخ دی چې هغه شپږ میاشتې غریب چې د په هسپتال باندې هسپتال کې بستر و او په دې آخري یوه میاشت کې شاپور غریب داسې و چې هغه یاداشت هم تللی وي غریب که نه د آخري میاشت کې موږ خو ته سره په رابطه کې وو نو بیا غریب هغه ورونه یې او پلار یې او د ژوند زندګي ډېره فقیره او ساده وه نو صرف هغه څه ونه پالل لکه څنګه چې زموږ دا کرکټران پالل شوي دي که نه صرف دغه چې موږ دا شی بیا موږ دردوي نو زموږ بدبختیان هم شته دي خوشبختي دا ده چې دا ملت شته دا شکر ده بالکل د ملت مینه همیشه له تاسو سره وه په تیر کې چې هم موږ یو ځوان لوبغاړی نجیب ترک یې له لاسه ورکړ په یو حادثه کې د کرکټ هغه لومړنۍ کورنۍ چې کرکټ یې پیل کړ ستاسې کورنۍ وه تاسې بیا هم میدان ته راودانګلې او د هغوی ملاتړ موږ د کورنۍ لاسنیوی مو وکړ هلته هم یو لوبغاړی د هغوی په نوم شو څنګه کولی شو د شاپور زدران د نوم د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړو همدغسې یو ځایونه نومول پکار دي او که نه د دغه مسیر تعقیبول پکار دي ګوره دا افغانستان داسې فقیر وطن دی که نه دې وطن ته چې څوک د زړه نه کار وکړي د زړه نه مینه وکړي هغه کمبړ هم شي د خلکو بدلون وکړي مطلب چې ژوندی پاتې کېږي همداسې تاسې مخکې نجیب ترکي یادونه وکړه د هغه په نوم باندې په جلال آباد کې یو ګراونډ دی نجیب ترکي لوبغالی نو د افغانستان ډېرې لارې دي یوازې ګراونډ نه دی یو ټورنمنټ د په نوم باندې شي د نوم ورسره ژوندی پاتې شي یو ګراونډ د په نوم شي یو اکیډمۍ د په نوم شي او د اولاد چې ده دې ته توجه پکار ده شاپور خو شکر ښه زندګي وه خرابه زندګي نه ده نو پکار دا ده چې زمونږ د اولاد چې څومره مینه ورسره وښودله همدغسې دوی کورنۍ قدر هم وکړي انشاءالله ډېره مننه حاجي صاحب له تاسې نه ډېره زیاته مننه خپل قیمتي وخت مو راکړ که څه هم خبرې کول ډېر زیات ستونزمن و تاسو ته خو بیا هم خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ ډېره زیاته مننه قربان الله به عزت لره خوشحاله اوسئ تاسو د کور آبادي چې زمونږ د ټولو دغه د لوبغاړو غږ ولس ته رسوي ډېره مننه قربان درنو لیدونکو حاجي صاحب استیګل عابد له نوم سره تاسې هم اشنا یاستئ د دوی له کورنۍ سره د دوی له وروڼو سره دا د دوی یوه داسې کورنۍ ده چې د لومړي ځل لپاره د کرکټ ډګر ته په هیواد کې راودانګلې او هغه لومړۍ سختې ورځې دوی وګاللې د هیواد له ګوټ ګوټ نه لوبغاړي راټول کړل او تر دې ځایه پورې دا کرکټ راورسو د دوی هغه سرښندنې قربانۍ کله هم چې په اوس وخت کې ځینې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ کېږي لکه وړاندې چې ما یادونه وکړه نجیب ترک چې د هغه کورنۍ هم د دوی لخوا حمایت شو بیا هم په سختو شرایطو کې د دوی کورنۍ ده چې د کرکټ د لوبغاړو لپاره میدان ته رادانګي او دغه دی چې لاسنیوی کوي خو له نیکه مرغه نن چې څنګه ګورئ ډېری هیوادوال راغلي دي دغه قهرمان په جنازه کې ګډون کړی دی شاپور زدران یوازې د یوې کورنۍ غړی نه و دا د ټول افغانستان یو ملي اتل چې نن موږ په جنازه کې ګډون وکړو وخت هم ډېره دردونکې صحنه وه ډېری هیوادوال زموږ پې دردېدلي دي درنو لیدونکو تاسې د همدې مراسمو یو څو انځورونه ګورئ بیا هم له تاسو سره یو بیا هم ښه راغلاست لکه څنګه چې ګورئ زموږ ډېری قهرمانان راغلي دي او د شاپور زدران په جنازه کې دلته ګډون کړی دی هوتک صاحب تاسې له نوم سره هم اشنا یاستئ او د دوی له هغه سیالیو هم تاسې کتلي دي واقعیت هم یو ستر قهرمان دی همداشان نوري صاحب چې زما په څنګ کې ولاړ دی د دوی هغه زحمات چې د ورزش په برخه کې ترسره کړي دي واقعیت هم د ستایلو دي او په هره برخه کې زموږ ورزشکاران چې فعال دي ټول راغلي دلته نوري صاحب ستړی مه شئ تاسو ستړي مه شئ لاس مو راکړئ مهرباني ښه صاحب سلامت قربان دي صاحب هوتک صاحب تاسو ته هم ستړي مه شئ ښه یاستئ صحت مو ښه دی کناري ده خوښ اوسېږئ نوري صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا
ټولو هیوادوالو ته تسلیت وایم. د ورزش د کورنۍ یو ستر شخصیت موږ له لاسه ورکړ. تاسې شاید د دوی په تړاو باندې اورېدلي ورسره ناسته ولاړه هم کړي. که د شاپور د شخصیت او د دوی د مبارزې په اړه که راته یو څو کلمات ووایاست. لومړی د الله ده ته جنت الفردوس ورکړي. د افغانستان لپاره یو ستره ضایع وه. ما له 2018 کال څخه د سره اړیکه لرله. ډېر یو غیرتي انسان و. ان تر دې پورې چې د آخري پیغامونه یې ما سره شته ده چې یو میاشت 2 میاشتې مخکې پورې هم د ما ته ځوابونه راکول. دا د ده په مېړانې دلالت کوي، د په غیرت باندې دلالت کوي. اما نن زموږ ستاسو په منځ کې نشته. راځئ چې دغسې د ملت الله قدر په ژوندوني هم وکړو. عزت ته وګورئ چې الله څومره عزت درته ورکړ. په دعاګانو کې یاد ساتئ. بس الله دې وبخښي. څه به وایي، د افغانستان لپاره ستره ضایع ده. ډېره زیاته مننه. هوتک صاحب، تاسې هم له ډېره وخته د افغانستان د ورزش یو داسې ستوری یاستئ چې نه هېرېدونکي یاستئ. همیشه مو قهرمانیانې راوړي د هېواد ته. شاپور زدران هم که د دوی په تړاو وغږېږو، د دوی د ورزش د پیل په تړاو وغږېږو، ډېره ستره قرباني دوی هم ورکړې. تاسې به له دوی سره ناسته ولاړه درلودله. د دوی د شخصیت په اړه که راته ووایاست، د دوی د لوبیز ژوند په اړه باندې شاید تاسې له دوی سره خبرې کړي. ډیره مننه. اول دا چې دا د افغانستان افتخار و، په ده باندې میدانونه ښه ښکارېدل. دا خبر ټول ولس کوي، ټول ولس په سترګو لیده. خدای دې وبخښي. د افغانستان لپاره د ورزش لپاره یو ستره ضایع وه. په زمین کې به زما شخصي ملګری و، ډېر یو ښه انسان و، ډېر شوخ طبیعته یې. دا شوخیانې د دغه خوږې خاطرې به تل زموږ په زړونو کې تازه وي. بالکل. هوتک صاحب، څنګه کولی شو هوتک صاحب چې د دغسې اشخاصو چې هېواد ته قهرمانیانې راوړي او د ورزش په برخه کې ډېر کار کړی دی او دغسې زموږ له منځه ځي، څنګه کولی شو د دوی دې مسیر ته ادامه ورکړو؟ ځوانان باید څه وکړي؟ له دوی څخه څه ډول الهام واخلي؟ دنه د شجاعت او د غیرت د یو کوم فکر خبرو کې ویډیو ډېره سوشل میډیا کې وایي چې د بالر باید تیز بالر باید بدمعاش اوسي، با احساساته اوسي، غیرتي اوسي، شجاع اوسي. نو دا همیشه ځوانان ډېر تشویقول. مطمئن یم چې ډېر ځوانان به د الګو یوې د لارې ونیولي. ډېره زیاته مننه هوتک صاحب. الله مو آباد لره. نوري صاحب، له تاسې هم ډېره زیاته مننه. تاسو هم الله مو آباد لره. خوښ اوسېږئ. خدای مو آباد لره. خوښ اوسېږئ. درنو لیدونکو، تاسې د آزادو سیالیو قهرمان هوتک صاحب او همداشان د نوري صاحب خبرې واورېدلې چې د ځغاستې یو قهرمان دی د هېواد لپاره. واقعیت هم د دوی هغه هلې ځلې او منډې تللې د هېواد د نوم د جګ ساتلو لپاره، د بیرغ د پورته ساتلو لپاره نه هېرېدونکي دي او همیشه به دوی د هېواد د تاریخ په زرینو کرښو کې لیدل کېږي. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ګورئ ډېری هېوادوالو ګډون کړی دی. ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او بیا هم موږ کوښښ کوو چې هغه څه چې دلته موجود دي هغه تاسو ته په انځوریز شکل باندې وړاندې کړو او په دې هیله چې څه مو چې انځوریز کړي ستاسې تنده پرې ماته شوي او هغه لرېواله چې تاسې د دوی له جنازې د شاپور زدران له جنازې څخه درلوده، په دې هیله چې د دې انځورونو په کتلو سره مې یو څه تلوسه ماته شوي. درنو لیدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې مو الله مل شي.